په 1404 کال کې 4.450 میلیونه مټریک ټنه غنم تولید شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له ریموټ سینسینګ ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستو او د سپوږمکیزو انځورونو د تحلیل پر بنسټ د هیواد په کچه په 1404 کال کې د غنمو تر کښت لاندې سیمې تثبیت کړي دي چې له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 4.450 میلیونه مټریک ټنه غنم تولید شوي چې 4.14 میلیونه مټریک ټنه یې اوبیز او 404 زره مټریک ټنه یې للمي غنم دي. د احصایې معلومات ملي ادارې له ریموټ سینسینګ ټکنالوژي په ګټه اخیستو او د سپوږمکیزو انځورونو د تحلیل پر بنسټ د هیواد په کچه په 1404 کال کې د غنمو تر کښت لاندې سیمې تثبیت کړي دي چې له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 4.450 میلیون مټریک ټنه غنم تولید شوي چې 4.14 میلیون مټریک ټنه یې اوبیزه او 4.4 زره مټریک ټنه یې للمي دي. ښاغلی راپی دغه راز وایي د موندنو پر اساس پر اوبیزو ځمکو تر ټولو زیات په هلمند کې 848 زره مټریک ټنه، کندوز کې 478 زره مټریک ټنه، هرات کې څه باندې 410 زره مټریک ټنه، کندهار کې څه باندې 316 زره مټریک ټنه او فراه ولایت کې نږدې 230 زره مټریک ټنه غنم تولید شوي او تر ټولو زیات للمي غنم بیا له بادغیس، تخار او هرات ولایتونو څخه ترلاسه شوي دي. همدارنګه په روان کال کې د غنمو تر کښت لاندې ټوله ساحه 1.98 میلیون هکټاره ده چې له ډلې 1.33 میلیونه هکټاره اوبیزه او 15.2 زره یې للمي ده. لاسته راغلي ارقام ښیي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله 4 سلنه تر کښت لاندې اوبیزه او 40 سلنه تر کښت لاندې للمي ځمکو کې کموالی راغلی دی چې لوی لاملونه یې وچکالي پر وخت د موسمي بارانونو نه اورښت او د نباتي ناروغیو خپرېدل دي. د یادونې وړ ده د نفوسو په اړه شوي اټکل ته په پام په ټول هیواد کې شاوخوا 6.8 میلیونه مټریک ټنو غنم ته اړتیا وه چې په 1404 کال کې د غنمو تولید ته په پام شاوخوا 2.33 میلیونه مټریک ټنه کموالی ښیي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د جغرافیایي معلوماتو په سیستم کې سپوږمکیز انځورونه د کښت له وخت تر محصوله پورې تحلیل، تجزیه او ارقام یې وړاندې کوي.